د زندګۍ ټول نه تکلیف ده چې کومه لمحه ده هغه دغه ده. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नौशीन हियर, 3rd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट. सुबह मेरी सर्जरी है. इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं. 12 घंटे की सर्जरी हो सकता है 13-14 घंटे भी हो जाए. और बस नींद नहीं आ रही, एक अजीब सी फीलिंग है. नींद که د انسان هر څومره غړ زړه وي نو دې ته بیا جاړي دی ویډیو ته. دې ښځې ته څه شی دی؟ برېسټ کینسر دی په 3rd سټیج کې. دا څه شی کوي؟ د خپل ژوند خیر غواړي چې خدای پاکه زه به ژوندی پاتې شم که نه، مرګ په خپلو سترګو باندې لیده. وجه څه شی دی چې برېسټ کینسر خلکو ته لګېږي؟ د دې وجه دا دی چې دلته څه شی نشته، اویرنس نشته چې موږ خلکو ته وایي. ما چې اوسه پورې څومره ویډیوګانې لیدلې دي برېسټ کینسر باندې، نو هغه به یا اردو کې وي یا به انګلیش کې وي. دنیا ویډیوګانې پرتې دي هغې باندې، خو پښتو کې نشته دی. او دې باندې شرم بالکل هم نه دی پکار. ولې چې موږ پښتانه یو، ډاکټر ته هم نشو تللی. اسانې طریقې درته ښیم چې کور کې څنګه چې کولی شئ. او دې پسې خندا هم نه دی پکار. هر کور کې میندې شته وي، هر چا مور شته دی. یا که ستا د کور ولوي هغه هم یو مور دی، که ستا خور وي هغه هم یو مور دی. یو مور به جوړېږي. نو د برېسټ کینسر خطله هر چاته کېدلی شي، خو موږ کور کې چې کولی شو او دې نه ځان اسانې طریقې سره بچ کولی شو. بیا خو نه کوي چې انسان د خپلې زندګۍ دپاره جاړي چې خدای پاکه زه به بچ شم او که بچ ونه شم. راځئ اول دا ګورو. په دې درته وایم چې پاکستان کې د برېسټ کینسر انتهایی زیات کینسر چې ټول نه هاي ریټ چې کم دی د کینسر هغه څه شی دی؟ د برېسټ کینسر دی. یا که څوک تا نه دا تپوس وکړي چې په ایشیا کې په پاکستان کې ټول نه زیات خلک څه شي نه مړ کېږي، نو ته جواب به دې څه وي؟ برېسټ کینسر نه. په غونډه ایشیا کې ټول نه زیات خلک چېرته مړ کېږي؟ په پاکستان کې مړ کېږي برېسټ کینسر نه. یا چې پاکستان کې څومره هم کینسر دي ټول نه زیات ریټ د څه شی دی؟ د برېسټ کینسر دی. ولې چې موږ چاته وایو نه چې ځان به دې څنګه بچ کوي او د دې علاج څه شی دی. اسانې طریقې سره یې واورئ، ځان پې پوه کوئ. اوس د برېسټ کینسر چې کوم دی، اول راځئ ګورو چې د دې وجوهات څه شی دي. برېسټ کینسر چې کومې وجې دي، اول که زه درته وجه وښیم نو هغه د ایج دی. که یو ښځه د هغه چېرته 500 کالو نه سیوا شوه نو هغه به خپل چیکینګ کوي. چیکینګ زه درته ښیم چې کور کې به یې څنګه کوي. چې کله یې 500 کالو نه د هغې عمر سیوا شو نو پکار دی هغه سیلف ایگزامینیشن خپل ځان کور کې خپله چې کوي چې یاره ما ته خو برېسټ کینسر ونه شي. یا دې نه بغیر جینیټیک جینز دي هغې د وجې هم برېسټ کینسر کېږي. لکه BRCA1 شو یا BRCA2 شو، هغې باندې به تاسو نه پوهېږئ. خو بله چې کومه وجه دی د دې ډېر زیات موټاپا، ډېر زیات یو انسان غټ شو، یا یو انسان ورزش نه کوي، یا یو انسان الکوهل شراب څکي، د دې وجې هم کېږي. یا ایسټروجین یا پروجسترون یا دا چې کوم هارمونز دي دا که کله بدن کې سیوا شو نو د دې د وجې څه شی کېږي؟ بیا انسان ته د برېسټ کینسر چې کومه خطره دی هغه سیوا شي. اوس موږ کولی څه شی شو؟ ګوره زه درته اوس د دې ښیم چې برېسټ کینسر سیلف ایگزامینیشن به موږ کور کې څنګه کوو. شرم بالکل هم نه دی پکار، ولې چې ډېر خلک یې ووجلو او ډېر خلک پکې مبتلا دي. اوس که زه درته دا ووایم چې پاکستان کې 26% چې کوم ښځې دي پاکستان کې هغې ته څه شی دی؟ د برېسټ کینسر دی. مطلب 26% ښځې ته څه شی دی؟ برېسټ کینسر دی. اوس په کور کې موږ سیلف ایگزامینیشن څنګه کوو؟ ګورئ په اسانو سره یې واورئ. یو جنۍ دی هغه وایي چې زه ډاکټر ته نشم تللی، ښځه دی ډاکټر ته نشم تللی، شرمېږم. هېڅ خبره نه دی، کور کې ایگزامینیشن کوه. کور کې به یې څنګه کوي؟ اوس د شیشې مخې ته ودرېدي، یو میرر دی، آیین دی، د هغې مخې ته به ودرېږي، کپړې به هر څه وباسي، هغې ته مخې ته به ودرېږي، لاسونه به اول ښکته کړي. دا پکې وګوره چې د دې شیپ کې خو چېرته چینج نه دی راغلی. مطلب یو سینه د سینې چې کوم کینسر دی، یو سینه غټه دی بله وړه دی، بله سینه چې زیاته راکوړی دی او بله زیاته نه دی راکوړی. مطلب که چېرته هم درته تبدیلي محسوسه شوه که نه نو بیا د دې کوشش کوه. بیا هغې نه پس لاسونه جګول دي، لاسونه تاسو بره کوئ، بیا هم وګورئ د دې شیپ کې د دې چې کوم روغتون دی هغه کې څه فرق نه دی راغلی. یو ډېر سایډ ته تللی دی، یو ټیک دی او یو ټیک نه دی. دا څیزونه ځان سره نوټ ساتئ. دویمه خبره دا دی چې کله هم سملی یا که څم نه لیم څه شی کول دي؟ د برېسټ کینسر لاسونو سره ایگزامینیشن کول دي. لاسونو سره څنګه دی؟ که چېرته هم تاسو ته لاسونو سره یا ګوتو سره یو ځای کې که چېرته دانه درته محسوسه شوه چې یو طرف نه دنه دی یا بل طرف نه دنه دی نو دا هم د برېسټ کینسر علامه دی. ګورئ دا هم علاماتو کې راځي. نو دا هم ځان سره یاد ساتئ. خامخا میاشتې کې یو ځل خپل ایگزامینیشن کوئ. دې نه بغیر که چېرته هم تاسو ولیدو برېسټ کینسر کې که چېرته یو برېسټ کې بره طرف نه سور شوی دی یو ځای یا تور شوی دی یا شین شوی دی، کم ځای کې هم که برېسټ کې تاسو داسې ښکاره شو سینې کې چې داسې تور شوی دی یا سور شوی دی، دا هم ځان سره یاده ساتئ. بل شی چې کوم دی هغه د نیپل، ستاسو کوم سرونه دي دې نه که چېرته هم لیکینګ کېدو، اوبه ترې راتویېدې، اوبه ترې رابهېدې یا بل څه ترې راوتو دی نه، نو دا هم د دې د برېسټ کینسر څه شی دی؟ الارمینګ سچویشن دی د دې لپاره. یاد وساتئ اول شیپ کې روغتون کې اوس فرق نه وي راغلی. دویم
چرته خو دانه او ګټ مټ څه شی هو پکې نه وي. دریم چرته خو برنه تور شوی سور شوی یا یو ځای داسې وي نه چې دا خوږ دی دا ځای دې نه بغیر نیپل نه ډسچارج یا سر نه چې کوم دی هغه نه چرته اوبه فلویډ څه خو ترې نه راتویږي. دا هر چا باندې پکار دی هر چاته چې سیلف ایگزامینیشن میاشتې کې یو ځل خپل کور کې خامخا کوئ. اوس که چرته یو انسان دی هغه وایي چې یاره زما نیپل نه دا ډسچارج کیږي اوبه ترې راوځي یا بل څه فلویډ ترې راوځي یا شیپ چینج شوی دی یو غټ دی او بل ورکوټی دی یا دې نه بغیر پکې ګټې دي پکې دانې دي پکې یا بل څه شی دی پکې نو ضروري خبره ده چې ډایرکټ ځئ د بریسټ کوم سکرینینګ دی هغه کوئ یا که چېرته دانه وي پکې میموګرام ورته وایي میموګرافي نو هغه ځان ته کوئ یو ایکسره که زه ورته وایم ایکسره دی که چېرته دانه وي نو هغې نه به یو ورکوټ هغې ته ټوکلر اخیستل وي هغې ته بایوپسي کوي نو بایوپسي چې کله هم تاسو وکئ هغې نه به یې پته ولګي چې دا بریسټ کینسر دی او که نه دا کولی څه شی چې اول سټیج کې تاسو دا رانیولی شئ هغه نه پس د دې علاج بیا بالکل هم اسان وي بیا یېرېدل هېڅ ضرورت هم دې ته نشته. خو که څه بریسټ کینسر چېرته هم پرې نه دی چې دا سټیج اوس کې لاړ شي در سره بره نو بیا انسان به وایي چې خدای پاک به ژوندی پاتې شم او که نه او ډېرې ښځې داسې دي چې هغې نه بیا څه شی وکړي بریسټ یې کټ کړي. صرف ښځو ته نه ګورئ یو خبره یاد وساتئ د سړو ته هم لګېدلی شي خو سړو کې د دې ریشو چې کوم دی هغه لږه کمه دی. امید لرم دا ویډیو ما په دې ضروري وګڼله دې کې هېڅ شرم نشته چې ډېر خلک یې فکر کړو پاکستان کې بریسټ کینسر ډېر په تیزۍ سره روان دی. پکار دی چې هر څوک خپل کور کې د بریسټ کینسر سیلف ایگزامینیشن میاشتې کې یو ځل خامخا کوئ. مهرباني.